د 1914 کال د جون 28مه نړۍ خونړۍ جګړې ته داخله شوه چې انسانیت یې تر بل هر وخت ډیر وځپلو. دغه جګړې چې 4 کاله دوام وکړ د نړۍ تر ټولو لوی امپراتوري رامنځته یوړلې او د عصري وسلو خطر یې نړۍ ته ورخودلو. په دې جګړه کې 80 میلیونه انسانان جنګېدلي دي چې 60 میلیونه انسانان پکې ووژل شول. خو ولې دا جګړه پیل شوه؟ څه شی د دې سبب شو چې میلیونونه انسانان په خونړي میدان کې ووژل شي؟ عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. لومړی نړیواله جګړه د 1914 او 1913 کلونو ترمنځ یوه نړیواله وحشیانه جګړه وه چې د جرمني، اتریش، هنګري، بلغاریا او عثماني امپراتوري چې مرکزي قدرتونه هم بلل کېدل، د لوی برطانیې، فرانسې، روسیې، ایټالي، رومانیې، جاپان او امریکې متحده ایالاتو پر وړاندې وحشیانه جګړه پیل شوه چې د نړۍ د نوې ټکنالوژۍ له وجې د وژنې او ویجاړۍ بېساري کچې د جګړې ډګر ونیو. دغه جګړه د مرکزي قدرتونو په ماتې او په ټوله اروپا او نړۍ کې د 14 میلیونه څخه زیاتو کسانو په وژلو پای ته ورسېدله. د فرانس فردیناند جګړې وروسته د جرمني د یووالي او د فرانسې د سیمو د الحاق وروسته په ټوله اروپا کې تاوتریخوالی رامنځته شو. د جرمني راپورته کېدل د اروپا د قدرتونو توازن ګډوډ کړ او د اتحادونو لوبې ته یې لاره هواره کړه. د 1914 کال د جون 28مه فرانس فردیناند په بوسنیا کې د سربیایي شاګیر لخوا ووژل شو چې د اتریش هنګري امپراتورۍ وارث و. هنګري چې د جرمني په ملاتړ یې د سربیا حکومت د برید پړه په غاړه واخیسته. د سربیا پر وړاندې چې د روسیې او فرانسې ملاتړ یې درلود، نو د دوی پر وړاندې یې د جنګ اعلان وکړ. د جرمني واکمن چې د شلیپین پلین په نوم پیژندل کېده، دا چې جرمني د فرانسې او روسیې په منځ کې راګیر شوی و، نو پلان یې دا و چې د خپل پوځ ډیره برخه په لویدیځ کې متمرکزه کړي چې لومړی فرانسې ته ماتې ورکړي، بیا ختیځ ته ځواکونه ولېږدوي. مخکې له دې چې روسیه په اسیا کې په بشپړه توګه حرکتونه وکړي، جاپان د برطانیې سره یو ځای د چین او جرمني استعمارونه په آرام سمندر کې ونیول. د روسیې او عثماني امپراتوریو تاریخي دښمن د اتریش او منځني ختیځ د تیلو او سویز کانال او د جرمني کنټرول لپاره د هوم او منځني ختیځ د لاسرسي لپاره په جګړو کې ننوتل. د مارن په جګړه کې د سویز کانال د فرانسې په پاریس کې وتړل شو. د فرانسې ماتې د جرمني د ګړندیو پلانونو پای ته رسیدو او بریا معنا درلودله او په لویدیځه جبهه کې تر 3 کلونو پورې جګړه وغځېده. د لومړنۍ نړیوالې جګړې مهمې جګړې په لویدیځه جبهه کې د وردون جګړه او سوم جګړه ده او په 1914 کې د جرمني او برطانیې بیړیو ترمنځ د جټلین لویه سمندري جګړه وه چې د لومړي ځل لپاره پکې د الوتکو له لوري هوایي بریدونه وشول. بیا وروسته الوتکې په تدریجي ډول په ټوله نړۍ کې د بمبارۍ او هوایي جګړې لپاره وکارول شوې. اروپایي او برطانوي استعمار لکه هند له 1914 څخه تر 1914 پورې په جګړه کې ښکېل وو. د روسیې پوځ په ختیځه جبهه کې څو بریدونه وکړل، خو ونه توانېده چې د جغرافیې له پلوه د جلا شوي روسیې د ملاتړ لپاره د جرمني له لیکو څخه تیر شي. متحدو ځواکونو هڅه وکړه چې د ډارډن لیس له لارې سمندري اکمالاتو لاره پرانیزي او بیا وروسته د ګالی پولي ټاپووزمې په خاوره یرغل وکړي، خو دواړه کمپاینونه د عثماني مقاومت په وړاندې ناکامه شول. ایټالیا چې په پیل کې د جرمني او اتریش سره درې اړخیزه اتحاد برخه و، له هنګري تر 1915 پورې بېطرفه پاتې شو، خو د سونزو سیند په اوږدو کې د 12 ایټالوي بریدونو لږه پایله یې ترلاسه کړه. بلغاریا په سمندري برید کې د سربیا د مرکزي ځواکونو سره یو ځای شوه. شاهي سمندري ځواکونو په جرمني باندې سمندري بندیز ولګاوه، په داسې حال کې چې د جرمني سبمرینونه د متحده ایالاتو څخه د راغلیو هیوادونو په ګډون د نظامي او سوداګریزو کښتۍ ټولې ورډوبې کړې. برسیره پردې برطانیې مکسیکو ته د جرمني ټیلیګراف مداخله وکړه او د متحده ایالاتو په وړاندې د یووالي وړاندیز وکړ، کوم چې په 1919 کې پریکړه وشوه چې د جګړې په ډګر کې د روسیې پرمختګ، نشتوالی او اقتصادي بېثباتۍ د 1919 کال په بشویک انقلاب کې راښکاره شو چې په لومړۍ نړیوالې جګړې کې د روسیې ښکېلتیا پای ته ورسېده چې وروسته د شوروي اتحاد د جوړولو لامل شو. که څه هم روسیه له جګړې وتلې وه او جرمني ونه توانېده چې د لویدیځې جبهې تمرکز وکړي، خو د متحده ایالاتو د سرتیلو راتګ وروسته د متحدینو په وړاندې یې چټکه بریا ترلاسه نه کړه. د انګریزانو په ملاتړ د غرب بغاوت ترکان دې ته اړ کړل چې د 1919 کال په اکتوبر کې له متحدینو سره یو تړون لاسلیک کړي.
چې د 1913 کال په اکتوبر کې د سټیسټري په منځ کې د ملي ګرځون ترمن ناکراری وده کوي. د دې متنوع نفوذ د جګړې په ډګر کې د سرچینې د کمیدو او د خپل متحدینو د تسلیمیدو سره مخ وو چې بالاخره د 1913 کال په نومبر کې جرمني د لومړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره اړ شو. لومړنۍ نړیوالې جګړې د هسپانوي پلو په نوم د یوې سختې وبا په خپرېدو کې مرسته وکړه چې د امریکا اقتصادي حالت یې پیاوړی کړ او د څلورو لویو امپراتوریو یعنی جرمني، اتریش، هنګري، روسیه او عثماني امپراتورۍ د سقوط لامل شو چې پولینډ، فنلنډ، ترکیه، چیکوسلواکیا او یوګوسلاویا ملتونه ترې رامنځته شول. جرمني دې ته اړ شو چې خپل اکمالات کم کړي او د جګړې درانه تاوانونه ورکړي. د لومړۍ جګړې پای ته رسیدو تړون د جرمنیانو لخوا سپکاوی وګڼل شو چې د دویمې نړیوالې جګړې بنسټ یې هم له دې ځایه کېښود. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو مو نړۍ مننه.